بسم الله الرحمن الرحیم. یوسفزي ملي تړون د واتساپ د پاڼې ډیرو قدرمنو ملګرو السلام علیکم. د پرون راسي په ګروپ کې د خیل په حواله سره د خیل ټاپک راوړل شوی دی او زه به هم په دغه حواله سره تاسو سره د خپل معلومات شریک کړم د قام قبيله خیل او کورنۍ یا کور په حواله سره. ملګرو لکه څنګه چې په پښتنو کې مونږ دغه تقسیم ته ګورو نو برا د پښتون قام دی یا په دې قام پسې مختلفي قبيلې دي لکه یوسفزي قبيله، خټک، افریدي، عثمان خیل یا نور داسې قبيلې دي یا په دغه پسې بیا زیدي بیا خیل دی او بیا کور دی. لکه څنګه چې په پښتنو کې د دا تقسیم دی نو دغه شانتي نورو قامونو او نورو قبيلو کې هم د دغه څنګه شته دي. لکه زه به تاسو ته د عرب قام مثال وړاندې کوم چې هغه خپل نسب د خپل قام سره غي ډېر زیاته مینه ساتي او د قام قبيله د تقسیم چې کوم دی دا هغه ډېره عجيبه او خوري طریقه سره کړی دی. د هغه دا تقسیم کې دی لکه د پښتنو په څیر دی او د دوی دا تقسیم ډېر تفصیلي دی. لکه عربو خپل قام په شپږو یا د ځینو کتابونو په مطابق باندې په اتو څانګو کې یا اتو حصو کې تقسیموي چې په دې کې د ټولو نه لویه شعبه چې کوم ده نو هغې ته شاب ویلی شي چې هغه د قام دپاره استعمالیږي او بیا قبایل قبيلې دي چې هغه د دغه شاب یا د قام څانګې دي. د دې ذکر قرآن هم د دې دوه حیثیتونو ذکر قرآن کړی دی او وروسته بیا نورو کتابونو د دې دا نور تقسیم راغستی دي. لکه په قبیله پسې وروسته بیا دریم نمبر کې عماره ده، په څلورم نمبر کې بطن دی، په پنځم نمبر کې فخذ دی، په شپږم نمبر فصیله ده او چې کومو کتابونو اته ایسه د دې تقسیم بیان کړی دي نو پاغي کې په اووم نمبر باندې اسرا ده او په اتم نمبر باندې اهلا ده. دا لکه څنګه چې شاب د قام د پاره استعمالي دا د ټول د تقسیم په حواله سره دا لوی صدا کل او د دې اخیری لاندینی حصہ چې کوم دا نو اهلا ده. دغه شان مونږ هم په پښتو کې پښتون قامي صاحب مختلفي قبيله څنګه ما تاسو ته وی چې یوسفزي، خټک، اورګزي، بنگش، عثمان خیل یا نور موږ داسې قبيله یادو نو دا هغه قبيله دي. بیا د دغه قبيلو مختلفي څانګې دي چې موږ هغه ورپسې په دې پسې زی استعمالو. د زی معنی هم د اولاد معنی کې دا لکه زوی نو په دې پسې بیا د هغې نه چې کومه لاندې څانګه ده نو هغې ته خیل ویلی شي. خیل دا ګروپ ته ویلی شي، ټولي ته ویلی شي. دا د زینا د زی سو خیلونه چې یوځای شي نو دا غیر بیا زی جوړیږي. لکه او بیا د دې اخیری جوز چې کوم دی نو دا بیا کور دی یا کورنۍ ده. د پښتنو کې د دغه تقسیم په حواله سره په ځینو علاقو کې دا کور یا کورنۍ وی او په ځینو علاقو کې دغه تقسیم په خیلونو باندې وي. لکه زمونږ په دې سومو کې دلته کې زمونږ په کلی کې په دې علاقو کې په بایزو کې خان کور دی، په الډن کې شیخ کور دی، ملک کور دی یا داسې په نور علاقو کې هم د کور دغه تقسیم په دې کې شته دی. او بل خبره پکې دا هم دا چې اسماعیل خان سے وایي چې دا خیل په پسونه کسانو او پسونه تعداد باندې وي او یا دا څنګه جوړیږي. نو زه په دغه حواله سره خپل خیال دا څرګندوم چې دا خیل دی که زی دی که هر څه دی نو دا د چا په خوښه باندې نه کېږي. دا خلک په خلکو کې په روړۍ کې په شجرو کې داسې خلک وي چې د هغې په قام کې په قبیله کې خاص حیثیت وي، د هغې کارونه وي، د هغې کارنامې وي، د دغې قبیلې دپاره د هغې خدمات وي. نو د هغه د خدماتو په وجه باندې هغه د هغه کور، د هغه قبیله، د هغه کورنۍ، د هغه اولاد دغه په نوم باندې شي. بل دا چې کوم دی نو دا د چا په خوښه باندې نه وي او نه دا څوک ارادتن کوي بلکې دا کوي. لکه زمونږ په دې سیمو باندې دا
په عثمانزو په بټخیله کې په رانیزو کې د عثمان بابا زوی دی مولا حسین چې د یوسفزو په تاریخ کې لوی نوم لري. دا بیا درې زامن دي چې د یو زوی بچو ته اولاد ته عمر خیل وي، د بل هغه ته بلی خیل وي، او په دې کې د یو نامتو زوی دی کوثر چې د دې دوه په تاریخ کې ذکر نشته، او لکه د دغه کوثر په تاریخ کې ذکر دی او د دې خپل پلار صحیح جانشین وو. تاریخونو دا ذکر کړی دی، هغه تاریخونو دغه د علم او د فضل او دغه د مشرۍ او دغه د کارنامو ذکر کړی دی، او هغه په نوم باندې د هغه اولاد د کوثر خیل نه یادېږي. دا یو خدا ټول په شریک سره حسین خیل یادېږي، او چې دا عمر خیل او بلی خیل دوی ځان ته ووایي نو بیا لاندې دغه د کوثر دا کورنۍ چې دا نو دا هم په حسین خیل باندې یادېږي. نو دا پکې یو مثال ما تاسو ته پیش کو. یا زموږ په دې علاقو کې داسې دي چې یو کورنۍ نو هغه کورنۍ یا د یو کس په نوم باندې یاد شي، نو هغه په نوم باندې لکه زموږ په دې کلي کې یو دوه کورنۍ دي چې د یو کورنۍ کې اجیان زیات نو هغه د خلک اجیان وي، اجیانو کورنۍ. نو دا بیا د څه وخت تیرېدو سره بیا دغه نوم اختیار کی. یا یو کورنۍ دا چې د ډېر وخت نه د هغه د شیخان ویل کیږي، الان کې هغه پته نه لګي چې د کومو د ځوان کورنۍ پته نه لګي چې د کومو قبیلو سره تعلق ساتي. په دلته کې وتا عام خلک نو دا د خلکو په وجه باندې دا خبرې مشهوريږي. بهرحال دا خیل چې کوم دینو دا د کورنو یا د افرادو په تعداد نه دی، بلکې دا د هغه مشر په کارنامو دی، د هغه مشر په حیثیت دی، د هغه مشر په برکت دی، او د هغه مشر په مشرۍ پورې دا نوم تړل کیږي. خوشاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.